دا خدای پاک چې په قرآن پاک کې ځینې انسانانو ته ژوي حیوانات او د دوی نه زیات په څلور روان ویلي دي. دا یې ځکه ویلي دي چې دوی سره د علمه، سره د پوهې او ځینې خو بې علمه عامیان خو فکر نه کوي، بس په دې اند دي، په دې فکر دي چې وخوره وسکه وده شه او پاڅه او بس کاشوګیر دی همدغه ژوند دی. نه، خدای پاک موږ او تاسو ته رالیږلي وو. خدای پاک خپل نیابت را کړی دی، خپل نایبان یې ګرځولي او دې نړۍ ته رالیږلي وو چې موږ او تاسې باید حقایق ووایو، هغه څه چې خدای ته خوښ دي هغه کارونه وکړو، د خدای وحدانیت قبول کو، په خپله او نورو ته ووایو هغه حقونه چې خدای پاک موږ او تاسو ته په قرآن پاک کې ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ویلي دي، هغه باید بیان کو. او نه چې تشې بیان کو او وایو چې بس نور مکار نشته دی. نه، په خپل کور کې، په خپل ځان باندې، په خپل ګاونډ کې، په خپل ولس کې چې ظلم کیږي د ظالم ګریوان ونیسو. دا زموږ او تاسو باندې داسې فرض دي لکه څنګه چې مونځ، روژه، زکات او حج په موږ او تاسو باندې فرض دي. تاسو فکر وکړئ کله چې په افغانستان کې روسو دغه کرښې نه تېرېدې، اغزن تار نه تېرېده، کله چې په افغانستان کې جنګونه وو، داسې جنګونه چې د بمونو مور ورکې استعمال شوه، کرښې نه تېرېدې، کله چې په افغانستان کې 550 امریکا، برطانیا، ټول اروپا، کاناډا او د هغې ملاتړي موجود وو، لارې نه بندېدې. خو چې کله په افغانستان کې هغه حکومت راغی، هغه نظام راغی چې دوی 20 کاله 30 کاله تر شا ولاړو، اوس لارې بند شوې. په دې باندې انسان باید فکر وکړي چې دا ولې؟ دا ځکه چې دا د اسلام په نوم هیواد جوړ شوی دی، د کفر د ټولو کافرو نوکر دی. هر څوک چې هر څه ورکوي مسلمانان وژني، د دوی بل کار نشته دی. زمونږ علماء کرام، زمونږ مفتیان، زمونږ هغه کسان چې هغه پوهه لري په دې باندې فکر نه کوي، او که فکر ور باندې وکړه بیا هم په کیسې کې نه دي، ځکه چې په دوی کې ایمان نشته دی، په دوی کې دومره طاقت نشته دی، په دوی کې دومره د دوی وجدان کار نه کوي چې دوی حق ووایي، په دې باندې ښه پوهېږي. تر څو پورې چې حقیقت ونه وایو، تر څو پورې چې د مظلوم په څنګ کې ونه درېږو، تر څو پورې چې ظالم د ګریوان نه ونه نیسو، تر څو پورې چې حق ونه وایو، تر څو پورې چې صادقین نشو، همدغسې در په در، خاورې په سر، او دغه ژوند به مو دومره تاوان وکړه چې د دې نه حیوان وای ډېر به ښه وای، ځکه چې حیوان ته بیا شرمندګي او دوزخ جهنم نشته دی، موږ او تاسو ته شته دی. تش په علم باندې، تش په دې غټو خبرو باندې، تش په دغه باندې چې قرآن هم زده کړی دی لیکن عمل ور باندې نه کوو، هیڅ ګټه نه لري. تر څو چې د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل ولس، د خپل خاورې پوښتنه ونه کړي او دشمن ته دشمن، دوست ته دوست ونه وایي، هلې ځلې ورته ونه کړي، دا هیڅ ته په کار نه راځي. دغه منځونه، دغه روژې، دغه ذکرونه دا تش دې دپاره دي چې ته په مفتو کې جنت وګټې، په بسترې پروت او جنت وګټې. جنت ګټل او بیا هغه جنتونه چې موږ غواړو، فردوس، هغه لوړې درجې، هغه په ډېرو مشکلاتو باندې، په وینو تویولو باندې لاسته راځي، نه چې دا ته په کور کې پروت او په منبر باندې ناست او بستره د شاته اچولې ده، 80 کاله وشو بس ایمان نه جوړیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په 14 کاله کې ایمان جوړ شو، ستا په 80 کاله کې نه جوړیږي. چې 180 کاله نور وځي ولکه ستا ایمان جوړ شي. ایمان مازې دې ته نه وایي چې 5 وخته مونځونه کوه، ایمان دې ته وایي څه چې تا ته خدای پاک امر کړی دی هغه باید وکړي.